سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي اتلان به د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبه نن ماپښین ترسره کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د بنګلادیش ملي لوبډلې پر وړاندې د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبه نن ترسره کړي. دویمه لوبه به د نومبر میاشتې پر 9مه نیټه ترسره کړي او وروستۍ لوبه به د نومبر میاشتې پر 11مه نیټه ترسره کړي. دغه درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په کوربهتوب په متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. که وګورو د افغانستان او بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې تر دې مخکې هم ډېرې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دي چې همیشه یې د یو بل پر وړاندې ډېرې زبردسته بهترینې سیالۍ ترسره کړي دي. نو نن به هم د یو بل پر وړاندې ښه لوبه ترسره کوي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې په لومړۍ لوبه کې یو ښه لوبه ترسره کړي.